بلوچستان کې د دوست او د دشمن منځ کې فرق ختمېدو واله دی. دا وینا وه تېره ورځ په یو انټرویو کې د بلوچستان د وزیر اعلی سرفراز بوکټي. د وزیر اعلی صاحب د دې بیان نه موږ اندازه لګولی شو چې بلوچستان کې حالات څنګه دي. په تېره یو هفته کې د عسکریت پسندو د خوا نه 10 حملې شوي دي په عوامو باندې یا په سیکیورټي فورسز باندې. تېره ورځ چې کومه حمله وشوه په کلات کې، نو په هغې کې د سیکیورټي فورسز اووه اهلکار مړه شو، 10 پکې ژوبل شو. دغه شان د هغې نه 2-3 ورځې مخکې په یو ریلوے سټیشن باندې دماکه وشوه، حمله وشوه چې په هغې 13 کسان مړه شو. نو روزانه په بنیاد باندې 2 حملې 3 حملې د عسکرو د خوا نه کېږي. نو اوس د دې نه موږ ایزیلي دا کنکلود کولی شو چې بلوچستان چې دی نه دا په حالت جنګ کې دی. د جنګ د چا په منځ کې دی؟ جنګ یو طرف ته ریاستي حکومتي ادارې دي، بل طرف ته دغه علیحدګي پسند تنظیمونه دي. علیحدګي پسند تنظیمونه چې سپریټیسټ ارګنایزیشنز ورته ویلی شي، دا هغه خلک دی چې د پاکستان د وفاق او د ریاست نه جدایي او ازادي غواړي. دوی د پاکستان د ریاست خلاف ټوپک راغستی دی. اوس که ستاسو نه څوک دا تپوس وکړي چې ولې ټوپک راغستی دی، دغه میلیټنټ ارګنایزیشن چې کوم دي د دې ریاست نه ګیله څه ده؟ دا یو لوی اوږد بحث دی. ځکه چې پاکستان کله جوړ شو نو یو کال پس پاکستان سره د کلات ریاست چې کله یو ځای کېده، نو دا ورسره په خپله رضا باندې نه یو ځای شوی، بلکې دا د پاکستان حکومت د پاکستان فوج د یو ملیټري اپریشن په نتیجه کې په قبضه کې اخیستی و. نو هغه شان د بلوچستان چې کوم کامپرسته خلک دی او کامپرسته لیډران دي، د هغوی په ذهن کې دا خبره ده چې موږ پاکستان سره په خپله خوښه په خپله رضا باندې نه یو ملګري شوي. بیا هم وخت په وخت باندې د جنرال ایوب خان په زمانه کې، د ذوالفقار علي بټو په زمانه کې او بیا د مشرف په زمانه کې بلوچستان کې ملیټري اپریشنز هم شوي دي. د موجوده بې امنۍ د لهر چې کوم دی دا هم د مشرف د دې دور نه شروع شوی دی، کله چې په 2006 کې د هغه د حکومت د خوا نه د کامپرسته بلوچ لیډر نواب اکبر بوکټي خلاف اپریشن وشو او هغه پکې مړ کړی شو. خو د تېر کال دوه نه په پښتونخوا او په بلوچستان کې حالات هر تېرېدونکي ورځې سره نور خرابېږي. جنګ خو د ریاست علیحدګي پسندو په منځ کې دی، خو په بلوچستان کې خو صرف دغه 2 طبقې نه دي که نه. د بلوچستان چې کوم ولس دی د ټولو نه غټ سټیک هولډر دی. دغه شان د بلوچستان چې کوم سیاسي پارټۍ دي، ملتپاله پارټۍ دي، هغه هم یو سټیک هولډر په حیث باندې خپل وجود لري. او اوس پکې د ډاکټر مهرنګ بلوچ په قیادت کې چې کوم قومي تحریک شروع شوی دی، نو هغه هم یو غټ سټیک هولډر دی. اوس نو په دې ویډیو کې د دې جایزه اخلو چې دا روان کوم خراب حالات دي، دا ټول چې کوم موږ سټیک هولډر وي د دوی په دې باره کې څه وینا ده، څه موقف یې څه سټینډ دی. خو د هغې نه مخکې د بلوچستان اهمیت که وګڼه، نو د بلوچستان اهمیت د بلوچستان معدنیات دي، د بلوچستان اهمیت د بلوچستان وسایل دي، د بلوچستان اهمیت د بلوچستان جغرافیه ده. نو چې د معدنیاتو خبره کوو، دا اوس چې هم پرې حملو کې تیزي راغلې ده، نو هغه پښتانه ټرانسپورټرز چې کوم دي چې هغوی د معدنیاتو په شعبه کې کار کوي، نو هغوی به یې کار ودرولی دی. موږ ته دا هم پته ده چې بلوچستان کې ګوادر دی، او لږ وخت مخکې خو به موږ ته د پاکستان د حکومت د خوا نه دا ویلي شو چې ګوادر به لږ وخت پس دومره یو لویه بندرګاه به جوړه شي چې دا به د دوبۍ مقابله کوي. نو هغه ګوادر نه د دوبۍ مقابله وکړه، تر دې پورې چې هغه په ملک دننه چې کومې 2 بندرګاه دي د هغې د مقابلې هم جوګه نه دی. اوس حالات خراب دي، نه د سی پیک هغه پراجکټ څه، د ګوادر هغه پراجکټ څه، هغه هم په ځای باندې ولاړ دي. چې د عسکرو د خوا نه په حملو کې څومره زیاتې راځي، تیزوالی راځي، نو ظاهره خبره ده بل طرف ته به د حکومت د خوا نه هم په هغې کې تیزي راځي. د دې وجې نه د بلوچستان ولس چې کوم دی، هغوی په یو یره دي. هغه وایي هسې نه چې بلوچستان یو جګړې طرف ته لاړ شي، یو غټ ملیټري اپریشن طرف ته لاړ شي چې د هغې نه موږ کډوال نه شو، زموږ کورونه زموږ نه پاتې نه شي. نو په دې اړه باندې د بلوچستان د حکومت چې کوم موقف دی، هغه وزیر اعلی هغه ورځ په خپل انټرویو کې بیان کړ. وزیر اعلی خپل انټرویو کې دا وایي چې په بلوچستان کې هېڅ غټ اپریشن داسې کېدو امکان نشته چې د هغې نه به خلک کډوال شي. دا خبره ده چې عسکري پسند چې کوم دي هغوی اوس ریل لاین کراس کړی دی، لهذا موږ د مذاکراتو خو سوال نه پیدا کېږي. موږ چې پاست کې کوم مذاکرات کړي دي هغه هم راله نه وو پکار. موږ د دغې عسکري پسندو خلاف اوس سخت موقف لرو او د دوی به تر اخره پورې پیچه کوو، تر دې پورې چې دوی ختم کړو. په دغه انټرویو کې د وزیر اعلی نه دا سوال وشو چې د قومي تحریک بلوچ چې د مهرنګ بلوچ په قیادت کې شروع دی، د دې په اړه ستا څه نظر دی؟ نو وزیر اعلی ورته په جواب کې وویل چې مهرنګ بلوچ او قومي تحریک چې دی، نو زه په هر پلیټ فارم باندې دوی سره مذاکراتو ته بچیت ته تیار یم. بیا دغه ځای کې دا سوال پیدا کېږي چې اخر څه دي چې وزیر اعلی تیار دی، نو بیا ولې دوی سره نه کښېني، ولې دوی ځان سره نه کښېنئ چې دغه بچیت وشي او دا خبرې حل شي. اوس دویم دغه چې دا چا ټوپک راغستی دی چې دا میلیټنټ ارګنایزیشنز کوم دي، د دوی څه موقف دی؟ د هغوی موقف خو ډېر سخت دی او هغوی هېڅ چرې هم ټوپک کېښودو ته تیار نه دي، او هغوی د پاکستان د ریاست خلاف دغه د ازادۍ د جدایۍ د جګړه چې دا منطقي انجام ته رسول غواړي. او د هغوی د طرز عمل نه موږ ته ښکاره ده، ځکه چې هغوی په بلوچستان کې دننه بسونه ودرئ
او پنجابي نسل سره تعلق لرونکي مزدوران غریبانان چې هلته کې کار ته دي هغه مړی د عسکري پسندو دغه طرز عمل چې کوم دی نه دا خو بالکل ناقابل قبول دی ځکه چې ستا د اسلام آباد نه ستا د لاهور نه د اسټابلیشمنټ نه کوم ګیله هم دا نو د هغې سزا چې کوم دی نه دغې غریبانانو مزدورانو لا نه دي ورکول پکار خو چې کله د عسکري پسندو سره په دې باندې خبره وشي نو هغوی وایي چې موږ خو به سافټ ټارګټ رانیوو نو موږ خو به لاهور او اسلام آباد باندې حمله نه شو کولی لهذا چې د لاهور او اسلام آباد نه کوم خلک راځي نه کم از کم هغوی خو ټارګټ کولی شو که دا غیر انساني سلوک هم دی خو دا به موږ کوو اوس په روانه سیناریو چې کومه ده نه په دې کې د بلوچستان کوم چې غټ سیاستدانان دي سیاسي پارټۍ دي کامپرسته کوم دي هغوی کوم ځای کې دي هغوی تقریبا د سیند نه غیب دي چې کله د هغوی نه تپوس وکړئ چې تاسو ولې چې دا کوم روانه حالت دي او تاسو پکې کوم دی نه اکټیو نه یې نو هغوی وایي دا زموږ قصور نه دی دا د پاکستان د ملیټري اسټابلیشمنټ قصور دی هغوی په تېرو 2-3 الیکشنو کې داسې الیکشن یې وکړي چې هغه پري پلانډ وي او موږ یې چې کوم دی نه د وباسلو او هغه خلک یې د بلوچستان د حکومت په کرسو باندې کېنول کوم چې د بلوچستان حقیقي نمایندګان نه دي کوم چې پرو اسټابلیشمنټ دي خبره صرف دې ځای نه ختمېږي د دغه سیاسي پارټۍ چې کومې دي دغه کامپرسته د دې خپله نااهلي هم که لږه دا که ډېره ده خو دا پکې تر ساده پورې شامله ده اوس که ستاسو نه څوک دا تپوس وکړي چې د دوی څه نااهلي ده یا یې څه ناکامي ده نو ګورئ که دغه سیاسي پارټۍ وي او دوی د خپلې خارې دپاره د خپلو خلکو دپاره د خپل ولس دپاره په حقیقت کې کار کولی نو په پښتونخوا کې به د منظور پښتین په شکل کې د پی ټي ایم نه پیدا کېدو او په بلوچستان کې به د مهارنګ بلوچ په شکل کې دغه قامي تحریک نه پیدا کېدو اوس راځو د مهارنګ بلوچ طرف ته نو ګورئ که په پښتونخوا کې منظور پښتین دی که هلته کې مهارنګ بلوچ دی نو دا هغه خلک دي چې دوی د ریاست د پالیسو د وجې نه ته تکلیف رسېدلی دی نو چې دوی ته که تکلیف رسېدلی دی او څوک چاته تکلیف رسېدلی دی او هغوی د هغې تکلیف د مداوې لپاره بهر راوځي نو پکار ده چې چا ورته تکلیف رسولی دی نو چې هغوی ځان سره رانږدې کړي ځان سره یې راجوخت کړي د هغوی تحریک چې کوم دی د هغوی سټرګل چې کوم دی هغه هم پوره امن دی هغوی له یو ګمله نه ماته کړې نو لهذا داسې خلک دوی ته موږ ریاست مخالف نه شو ویلی نه که چېرته د ریاست طرز عمل چې دوی سره څنګه دی چې یا د دوی خلاف دی او یا د دوی سره داسې پالیسي اختیار کړې چې دوی اګنور کوي نو بیا یو وخت داسې هم راتلی شي دا یاره په خپل ځای باندې موجود ده او امکان هم موجود دی چې یو وخت داسې هم راتلی شي چې بیا به دوی هم د ریاست خلاف سخت موقف ولري د پاکستان په حق کې دا ده چې دوی ځان ته رانږدې کړي چې کله دوی ځان ته رانږدې کړي نو دوی سره به ریاست مضبوط شي او دغه عسکر چې کوم دي چې کوم په حقیقت کې د ریاست خلاف جګړه کوي نو د هغې خلاف به مضبوط شي امید دی چې د ویډیو نه به زده کړه کړي بل ویډیو کې بلې موضوع سره د الله په امان